د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. د نن موضوع به تاسو څنګه کتلي د خواجه آصف په اړه او د ورسره د ایران او د اسرائیلو کومه جګړه چې ده، دې په اړه به درسره موږ خپل نظرونه شریکوو. خو ما ځان سره هغه د خواجه آصف چې څه خبرې کړي دي، خو د هغې نه مخکې طارق پټان چې څه ویلي دي، زه په غواړم په هغې باندې خبرې وکړم، ځکه دا ډېر ضرور دي، ځکه دا ځینې پښتانه په شعوري یا غیر شعوري توګه باندې ګلخانیزم خوروي او پښتنو نه پښتونولي اخلي او پاکستانیت پکې په ذهنونو کې ولا هغه دغه کوي، دا ورچوي. نو زه به دا ویډیو تاسو سره شریکوم، بیا زه پرې خبرې کوم او ډاکټر صاحب هم پرې خبرې وکړي وروسته چې کله ما پروګرام خلاص کړو، بیا دغه ځینې شیونه به ځان سره نور کړي، بیا پرې خبرې وکړي، خپل نظر به شریک کړي. ایران ته یو پته خو ولګېده که نه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کفر یو ملت دی، نو کفر یو ملت دی. دوی د انډیا سره ډېر خواږه کېدل، ایون تر دې چې پاکستان به ورته دا نصیحت کوم چې ته د انډیا سره ډېر خوږ کېږي که نه، او یو قسم له زما خلاف انډیا سپورټ کوي، دا کار دی ښه نه دی. ته وګوره که نه د پاکستان په دې ځای کې ګوادر پورټ و، انډیا د دقې په مقابله کې چابهار پورټ په ایران کې دننه جوړ کړو، خو ایران ورله ځای ورکړو که نه. د ایران او د انډیا یو بل سره ښه کافي خواږه دوستانه و، پاکستان ترکیه آذربایجان به چې یو ځای و، نو د ارمینیا او د انډیا سره یو ځای ایران ولاړو. خو حق ایران ته نن پته ولګېده چې دا کفري ملت ستا چرته نو دا طارق پټان دی، لکه څنګه چې ما ویل، دا خپل هم یو ګلخان دی لوی، او دا دی یوه خبره وکړه، وایي چې یو حدیث یې وویو چې ټول کفار که نه، لکه تقریبا هغې سره باید هغه خپله کفار هم یو ملت دی، باید د هغې سره باید مسلمانان ځان وساتي او د هغې په مقابله کې ودرېږي، نه په طرفدارۍ کې. دا خبره سمه ده، خو دا خبره زه دې ته هم کومه چې کله ناټو او امریکې په افغانستان باندې حمله کوله او دغه پاکستان د لارې راتلنو په وخت کې دغه حدیث نه خو کوم پنجابي ریاست کوم مولوي ته معلوم و، نه کوم معلم ته معلوم و، یا دغه نه دا پټوو او نه دغه ولس کله دغه کوم حدیث چې دی ویو په دې باندې کله هغې عمل وکړو او نه په د پنجابي ریاست وکړو. نو چې کله دغه همدغه ناټو او امریکا راتلنو، دوی ته شمسي هوایي اډه ورکړې وه د بلوچستان، چې دغه ځای نه به د امریکې د استخباراتي ادارې CIA لخوا د بې پیلوټه الوتکې چې وې د هغې حملې به یې کولې په افغانستان باندې. ورسره په څنګ کې جیکب آباد هوایي اډه هم ورکړې وه، کراچۍ بندر او هوایي ډګرونه یې ورته ورکړي وو، او بیا خپل د هوایي حریم چې دی د کارولو دپاره مطلق دغه ته اجازه ورکړې وه امریکې ته چې دغه به تاسې استعمالوئ، او ورسره په څنګ کې به دغه زمیني لارې به هم قطارونه روان وو افغانستان ته به. یو بل دا کار دی دا چې څه وایي، لکه وایي چې د په چاربهار کې د هند ته ځای ورکړو، هغوی هم ښه نه دي کړي. نو ستاسې دا ګوادر چې ته یادوې، نو دا تا له چا جوړ کړو؟ خو دا هم تا د چین جوړ کړی دی. یو کافر چین دی او یو کافر هندو دی، دواړه کافر دي او دواړه ماغه تا چې څنګه ویلي هغه حدیث کې چې دغه ماغه یو خلک دي او د ټول د مسلمانانو ضد دي. نو څنګه چې تا ته کله ګوادر جوړوي او ستا په اقتصاد کې چین مرسته کوي، هغه به تا دپاره مسلمان شي، مګر که چېرته هماغه هندو ورشي او په چاربهار کې د ایران سره د هغې په اقتصاد کې د هغې سره ودرېږي، هغه به دغه شي ده کافر شي. د چلی چې دي دواړه کافر دومره ظلمونه چې چین په مسلمانانو باندې په چین کې کړي دي، او ډېر مسلمانانو باندې ظلم او زیاتی کوي چې هغوی د خپل دین یړول، په وخت کې پاکستان چوپ پاتې و. ځکه چوپ پاتې و چې چین یې ښه ملګری دی، خو چې هندوی د دشمن دی، نو بیا هغه چې دی چې که د ایران سره ودرېږي، نو بیا دوی ته داسې فکر کوي چې بس یوازې دغه چین چې دی دا مسلمان دی، چې د امریکې نه ډالر اخلي هغه بیا مسلمان دی، چې د اروپایي هېوادونو نه ډالر اخلي هغه درته بیا مسلمان ښکاري، او هغه صحیح دی. خو چې کله ستاسې ته څوک ډالر نه درکوي، بس هغه بیا دغه دی، حتی چې هغه څوک درله ډالر درکوي، بیا هغه د هغې په څنګ کې ودرېږي په خپل یو مسلمان ورور باندې چې حملې کوئ، هغه هم درته بیا سم ښکاري. زه به لږه دا ویډیو نور دغه کوم خواستن چلی چې طارق پټان چې دی دا ګلخانیزم سپورټ کوي، ما دې په خاطر باندې راوړم. زه به د دې نه وروسته به کله کله یوه نیمه ویډیو به د دې زه راوړم او زه به پرې خبرې کوم، ځکه د دې چې دی دا خاص کر د ګلخانیزم دپاره کار کوي او د دې دا کار چې دی دا خپله هم
دغه د پنجاب استخباراتو دپاره دا کار کوي، د ISI دپاره معلومات صحیح دغه کوي، خو مګر دا په داسې یو انداز باندې خپروي چې دغلته د پښتنو نه او بلوڅانو نه هغه د خپل قومیت تیښ کړي او پاکستانیت په دې کې خپروي. دا یو ورځ دي دا خبرې هم کړې وې چې نه قومیت ښه شی نه دی او ژبه چې ده دا باید موږ کمیټې په اصلاح نشو که دا د اسلام مخالف کار دی، مګر بیا چې قومي ژبه چې ورته اردو وایي بیا هغه پروموټ کوي او پاکستان ته چې قوم وایي بیا هغه هم پروموټ کوي، خو چې خپله پښتون او د بلوچستان قومیت راشي نو بیا په هغه وخت کې دا بیا مسلمان شي او د ځانه پسې نورې خبرې راوړي. ښه نو زه به دا لږ نور هم دغه کومه دا یو څو خبرې نورې هم دي چې بیا دا نشي خپلېدلی او هغه غټه دوکه ورسره دوی وکړه ده. دا وایي ته پاکستان کې اوس ټیکس نه منې، نه منم، زه پاکستان کې نه اوسم، پاکستان په ما مسلط شوی دی. ما کله ویلي چې پاکستان ته راشه زما په سر کښېنه، د ده په سر چاغ پخودی و چې ته ملاکنډ ډیویژن ادغام کوو. خو که دا جوماتونه نه دا منځونه نه یې پړډاګه د الله اکبر دا نارې په لوډ سپیکر کې نه لګېدې، چاته دا پته لګي چې دا پاکستان اسلامیک سټیټ دی، اسلامي جمهوریت پاکستان، نه پکې اسلام شته نه پکې جمهوریت شته نه پکې پاکواله شته. د دې بعد د ګماشتې داسې په انتظار ناست دي چې موږ ملاکنډ ډیویژن کې به لاړ شو، دفترې به جوړې کړو، موږ به خلکو نه ټیکسونه والو. والله په بالله حکم خو ته جاري کولی شي، خو پیسې زما په جیب کې پرتې دي، سر به ورکم خو تاله به ټیکس در نه کم. زما صنعت د دې خبرې اجازت نه راکوي چې زه ګورنمنټ ته ټیکس ورکم، زما تجارت هم ماله د اجازت نه راکوي چې زه ګورنمنټ ته ټیکس ورکم، او زما زراعت او زما سیاحت په هیڅ صورت زه د دې خبرې جوګه نه یم. زما بچي د لوږې مري، په کوڅو کې ټول ماشومان خیراتونه غواړي، خویندې میندې خیراتونه غواړي. د دې نه بله غټه بدقسمتي او غټه د شرم خبره کېږي. ما په دنیا په تاریخ کې ما د دوایانو په ډبي نرخ لیدلی، ما د نورو ایټم د صابون نرخ لیدلی، ما د بل غوړو نرخ لیدلی په ډبو له پاسه، خو ما د بچو په سینو باندې د پیروخ نرخ په زندګۍ کې پشته په دې کرپ پاکستان کې ولیدو چې خلک راځي خپل بچي په کوڅو کې کېنی او بچي برای پیروخ. ملاکنډ ډیویژن تاجر صنعتکار، د ملاکنډ ډیویژن سیول سوسایټي، سیاسي جماعتونه، وکلا برادري، صحافي برادري، ټول په دې یو موقف ولاړ دي چې په ملاکنډ ډیویژن کې خدای منو، رسول منو، د پاکستان 99 حکومتونه منو، خو د ټیکس د حکم د سره د پاکستان منو نه. چې زما په معدنیاتو زما په وسایلو ماته اختیار نه، زه د پاکستان د ګورنمنټ د حکم د سره قطعا منم نه. इसराइल ने यमन, ईरान और फलस्तीन को निशाना बनाया हुआ है. मुस्लिम दुनिया خبرې کوو خو لکه دې دغه ملکنډ په اړه چې دغه کوم رور خبرې کولې پښتون لکه زموږ نظر هم دا دی، خو د دې دا نظر بیا هم لږ دغه دی، خو خیر هلته چې څوک اوسېږي ځینې پښتانه نو که چېرته د خپلواکۍ یا د لوی افغانستان غږ نشي کولی چې چپ هم پاتې شي او پاکستانیت خپور نه کړي، دا به هم نو دوی غټ کار وي. ځکه چې که پاکستانیت خپروي او د پښتونولۍ هغه دغه د احساس د پښتنو نه اخلي نو دا بیا ګلخانیزم وي. خو مګر که چېرته یو پښتون د خپل ځکه هلته خو چې که څوک د افغانستان د لوی افغانستان خبره کوي یا د پاکستان ضد خبره کوي، هغه به د پاکستان دغه پنجابي ریاست هغه به پورته کوي یا یې زنداني کوي یا ورته ډېر تکلیف ورکوي او هغه چې دی ډېر ظلم پرې کوي. نو دې په خاطر باندې هغه ځینې پښتانه بېچارهګان بیا غلي پاتې کېږي، هغه بیا ښه پښتانه دي. خو مګر هغه چې دي چې د پاکستان په فوج کې دي او بیا د زیم دغه خپل پښتانه او بلوچستان وژني، هغه چې دي هغه بیا د دغه دواړو قومونو غداران دي، ظالمان دي او د پردو سره ولاړ دي. په دې باندې به انشاءالله تعالی زه بیا ورځ بل مفصل یو پروګرام کوم، خو زه دا لږ شانته دا دغه خبرې دغه چې دی خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع دی څو خبرې کړي دي متحد نہ हुई तो सबकी बारी आएगी. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा. कौमी असम्बली इजलास में कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें. ज्यादातर मुस्लिम ममालिक मिलिट्री तौर पर कमजोर हैं, आजमाइश की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं. इसराइल ने यमन, ईरान और फलस्तीन को निशाना बनाया है. मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा. कौमी असम्बली इजलास में कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें. ज्यादातर मुस्लिम ममालिक मिलिट्री तौर पर कमजोर हैं. जिस तरह इस वक्त इजराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी. OIC का इजलास बुलाया जाए और आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए. इजराइल के साथ خبرې کړي دي څنګه دا یو کړه دا جوړ کړم نو زه به دې باره کې اوس خپل نظر له تاسو سره شریکوم. نو دا کومې خبرې چې خواجه آصف کړي نو که دې ته موږ دغه وکړو ځکه خواجه آصف دا خبره کړې ده چې چېرته موږ د اسرائیلو ته یو ځای نه شو مسلمانانو کې یووالی رانهولو نو دا به ډېر زیات مشکلات پیدا کړي او دا اسرائیل او دغه دیو خو امریکا یاده نه کړه او نه اروپا یاده کړه، خو دغه
متحدین به وي یو به اسلامي هیواد به وي او هغه به کمزوري کوي او ځپي به. خو مسله داسې ده اوس هم خپله په امریکا چې ده په دغه کې اډې لري په پاکستان کې دوی خو خپله په ژبه باندې وخبره کوي خو بیا په عمل کې به هماغه اسرائیل او همدغه یهودان او امریکایانو سره به یو ځای چې کله وخت راغی همدا ایران او بیرته وخت راغی په افغانستان دغه ځای نه به دوی بمباري کوي. دوی خپلو ګټو پسې ګرځي خپلو موخو پسې ګرځي. باید ایرانیان هم خیر اوسېږي او خپله د افغانستان افغانان هم باید موږ هم خیر اوسېږو ځکه څو دفعې دې په دې خپل منافقت او په خپل دغه چالاکۍ باندې دغه افغانان چې دي دا یې دوکه کړي دي ته فریب ورکړی باید پښتانه چې دي افغانان دا باید خیر اوسېږي. بله مسله داسې ده دغه مسله ده د ایران. نو ایران خو لکه څنګه چې په اوله ورځ باندې ایران ته ډېره قوي ضربه اسرائیل ورکړې وه خو بیا په دویمه ورځ باندې او په درېیمه ورځ باندې بیا ایرانیان هم هغه خپل کوم لرې واټن مزایل چې بلسټیک مزایل چې ورته وایي هغه په صحیح رقم باندې استعمال کړي وو او په تل ابیب او په حیفا او په دغه منطقو کې د نقل جروسلم هم ایشتلی دی. نو ځکه دغه منطقې ایشتلي دي هلته هغوی ته هم ډېر زیانونه او تاوانونه اسرائیلو ته ماړولي دي. نو دغه جګړه چې ده د خپل موخو دپاره اسرائیل هم کوي او د خپله د ایران هم یو څه خپل اهداف په دې کې لري. ځکه د اسرائیلو خو موخه دا ده ځکه هغه نه غواړي چې که عراق دغه اتومي سلاح ولري او د اروپایي هیوادونه او امریکا هم دا نه غواړي حتی دغه د سیمې نور هیوادونه هم نه غواړي. ولې نه غواړي؟ ځکه هغوی نه غواړي چې خپله هغوی خو اتومي سلاح لري خو لکه خپله اسرائیل هم اتومي سلاح لري خو دوی داسې نه غواړي چې یو بل هیواد قوت پیدا کړي اتومي سلاح ولري. ځکه بیا به د دوی کمې غوښتنې چې دي او کمې پالیسیګانې چې دوی جوړوي دغه وروسته پاتې هیوادونو ته بیا به د هغې په مقابل کې هغوی ودرېږي او بیا دوی هم ډارېږي که چېرته بیا دوی په هغوی باندې حمله کوي نو هغوی سره کومه سلاح چې دوی لري او کومه ټکنالوژي دوی استعمالوي کیدای شي هغه بیا هغوی هم ولري. نو دې په خاطر باندې دوی هېڅکله دغه اسلامي هیوادونه او خاص کر کمزوري هیوادونه نه پرېږدي چې اتومي سلاح ولري. ګنې همدغه فرانسه او انګلنډ او دا هیوادونه چې وایي چې ایران باید اتومي سلاح ونه لري دوی خپله دغه سلاح لري. اسرائیل چې دا خبره کوي چې دوی باید دا سلاح ونه لري خپله اسرائیل 140 نه زیات دغه اتومي سلاحګانې لري. ما په خپله ورځ دې باره کې له 12 درانه وسیر شوي دي چې 140 دي که 180 دي دغومره خپله هغوی خپله دغه لري سرګلولۍ د اتومي سلاح لري. خو دا د په خاطر باندې چې هغوی نه پرېږدي چې دا نور هیوادونه قوي شي چې بیا دوی سره په مقابل کې ونه درېږي. نو دغه جګړه به لا دوام لري تر څو پورې چې امریکا د اسرائیلو په شا باندې ولاړي اروپایي هیوادونه. نو دغه جګړه به دوام لري. روسیه خپله په یوکراین کې مصروفه ده دومره نشي کولی چې د ایران سره هغه شانته ودرېږي چې څه رقم ورته پکار ده. او چین چې دی هغه هم یو څه مرسته به ورسره کوي او که چېرته چین په پاکستان باندې فشار راوړي بیا پاکستان چې دی هغه هم د ایران سره ودرېږي خو هغه بیا په دوو کې به ایران چې د امریکا سره لاړ شي او که د چینایانو سره ودرېږي. خو چینایانو سره به ځکه ودرېږي ځکه چې هلته بیا هند چې دی هغه پاکستان په مقابل کې هغه ډېر قوي دی. نو ځکه دې دغه چې دی پاکستان هغه هم غواړي چې د شاته داسې یو پشتباني ولري چې بیا د دغه نورو قوي هیواد په مقابل کې لکه تېر ځل چې ورسره چین څنګه کلک ودرېد او هغه مزایل ورته ورکړل چې د هغوی هغه تیاري پې ویشتلې رافیل. نو دغه شان دغه ته بیا دوی ضرورت لري سپورټر ته. نو دا اوس چې دی دا دوی دا اوس چې کوم خواجه آصف دا کومې خبرې هم کړي دي دا هم چینو ته ډکټیټ کړي دي. یعنې دوی خو خپله د اسلام او د امت مسلمه په قصه کې نه دي. دوی صرف د خپلو ګټو په قصه کې دي چې څه رقم دوی ته اقتصادي ګټې رسېږي او نظامي ګټې ته ور رسېږي. او دا په خوله چې څه وایي دا صرف دغه امت مسلمه خاص کر مسلمانان په دغه خپله خوله باندې فریب او دوکه ورته ورکوي. باید ټول قومونه په دې باندې هوښیار او پوه اوسېږي. په جغرافیایي لحاظ باندې زمیني جنګ د اسرائیلو سره مشکل دی ځکه چې په لاره کې که دیو که ایران په دغه باندې حمله کوي په اسرائیلو باندې نو اول باید عراق ته ورشي د عراق نه باید جوردن ته لاړ شي نو هغه هېڅ امکان نه لري. نو دوی زمیني جنګ ورته ډېر مشکله دی. او که چېرته د سوریا د لارې ځي هم نشي ترې ځکه اوس هلته هغه حکومت چې راغلی دی هغه د دغه سره جوړ نه دی د ایران سره. نو د زمیني جنګ چې دی ناممکنه دی او فلحال دپاره نه کېږي د اسرائیلو سره. اسرائیل چې دی هغه کولی شي ځان په یو طریقه باندې ځکه هلته د امریکې اډې شته دی
ځان را نږدې کړي او راشي او ایران ته ورنوځي، ځکه هلته به دوی پکې نور خپل هغه پراکسي چې دي هغه هم لري، دغه چې دی د امریکا خپله په ایران کې هم لري، او اسرائیل چې دي هغه هم ځینې ډلې لري، ځکه هلته ډېر قوي استخبارات دي. حتی د ځینې هندیان چې دي چې خپله په ایران کې دي هغه هم د هغې دپاره ځینې دغه کار کوي، د استخباراتو او هغه معلومات چې دي هغې ته یې ورکوي اسرائیلو ته. نو دا ځینې دغه شته دی، خو ځکه دې په خاطر باندې چې د اسرائیلو په څنګ کې یو ډېر قوي هېواد ولاړ دی چې هغه چې دی هغه امریکا ده، او ورسره په څنګ کې نور هغه اقتصادي قوي دغه هېوادونه دي چې انګلند شو، ورسره جرمني ده، فرانسه ده، ځکه چې بیا په کوم طرف کې دغه وي امریکا هماغه طرف باندې بیا خپله دغه نور دغه ما چې کوم نومونه اوس واخیستلم دا هېوادونه ورسره یا د جاپان هم ورسره کېږي بیا. نو دا د سره چې دا مشکلات شته دی، ځکه مسلمانان خو داسې دي چې دوی خپل هغه ګټو ته ګوري، همیشه د کفارو په څنګ کې ودرېدلي دي، خپل مسلمانان وروڼې وژلي دي، لکه څنګه چې دا کار پاکستان کړی دی، دا کار ایران هم کړی دی، ځکه چې کله عراق بمباري کېدو نو ایران غلی پاتې شو، بلکې خپله دا اشاره یې ورته ورکړه چې کولی شي امریکا او ناټو او دغه نور هېوادونه راشي عراق ونیسي یا یې بمبار کړي، چې په افغانستان ته هم دغه ناټو او امریکا راتله، هم د ایران ورسره لاس و، همداسې ورسره د پاکستان هم لاس و. نو ځکه دا د خپل هغه ګټو په خاطر باندې ځینې وخت دوی داسې کار کوي، اقتصادي ګټو په خاطر باندې چې خپل مسلمان ورور خرڅوي، مګر دا کار به کفار نه کوي. لکه که موږ وګورو چې کوم طرف ته امریکا ودرېږي دغه نور هېوادونه ورسره په څنګ کې ودرېږي، ماغه شانته ورسره بیا مرستې هم کوي په نظامي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې ورسره ډېر کلک ودرېږي. نو د هغې هغه اتحاد چې دی هغه ډېر قوي دی، او اصلا باید اسلامي هېوادونه یو بل سره ډېر کلک ودرېدلی وی، خو دوی نه ودرېږي، ځکه چې دوی هغه کوم مشران چې دي هغې ته وایي کرپټ، یعنې هغه خپله فساد کې ښکیل دي، او په فساد کې دومره ښکیل دي چې هغه صرف فقط خپل هغه ځانونه او هغه خپل کورنۍ څومره چې ورته نږدې یم هغه سوکاله او ارامه او خوشحاله غواړي، نور ولس چې دی هغه ورته داسې د هغې ته د غلام خیل کوي او خپله دا پې خپله دی حکمراني کوي، او هغه بهرني خپل باداران خوشحاله ساتي او نور خپل ولس غریب او د علم او د دې شیانو نه لرې ساتي. نو بس الله دې موږ په دغه ولسونو باندې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي، او دغه چې دی دغه هېوادونه نه ودرېږي، خپله ولسونه خو بیا هم یو بل ته پوهېږي، یو بل باندې خفه کېږي، هماغه دې په خاطر باندې چې هماغه اسلامي کومه ورورولي چې ده د هغې په څنګ کې، ځکه موږ د پاکستان حکومت زموږ بدې راځي، هغه ځای موږ خپله خاوره ترې غواړو، مګر نور چې خپله خاوره زموږ لوی افغانستان جوړ شي بیا موږ ورسره نور کار نه شي، هغه بیا د هغوی خپل کار دی چې پنجاب هر رقم حاکم په ځان باندې راولي هغه به راولي، خو موږ